بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې د شپږم موډیول دریم لیسن اړوند او موضوع یې د built in functions related to date and time. په دغه لیکچر کې ما ستاسو ته دوه فنکشنونه راوړي دي چې یو د ډیټ نیم او دوهم د ډیټ پارت. دغه دواړه فنکشنونه چې دي دوه پیرامیټرز اخلي چې لومړی پیرامیټر یې باید هغه برخه وي چې کوم ستاسو د یو ډیټ څخه غواړئ چې ستاسو ته درکړل شي او دوهم پیرامیټرز کې باید ډیټ اوسي. دوستانو دغه ډیټ نیم فنکشن په مرسته زه غواړم چې دغه ګیټ ډیټ څخه یوازې کال راواخلم. کله چې دغه موږ ته نتیجه راکړي یعنی ریزلټ راکړي هغه به انورچار په شکل کې وي، یعنی د هغې ریزلټ ډیټا ټایپ چې دا هغه به انورچار وي. حالانکه دلته موږ ته انټیجر ښکاري یعنی 2019 چې دا انټیجر معلومیږي، خو دغه په اصل کې انورچار ده. دوستانو د کال څخه علاوه ستاسو منت هم راخیستی شئ، یعنی دغه ډیټ نیم په مرسته ستاسو د یو ډیټ څخه میاشت هم غوره کولی شئ چې ډسمبر ده، او همدا ډول ستاسو د ډے هم راخیستلی شئ، یعنی ورځ هم غوره کولی شئ د ډیټ نیم په مرسته چې نن ورځ شپږمه ده. همدا ډول د کال څومره ورځ ده، ډے آف د ایئر of years، یعنی د کال څومره ورځ ده دا هم ستاسو کړ چې 340مه ورځ ده. همدا ډول د هفتې څومره ورځ ده، ویک ډے. دا هم ستاسو غوره کولی شي. دوستانو ډیټ پارت هم چې دا ډیټ نیم ته ورته کار کوي، خو د دې ریټرن چې دا هغه په انټیجر په شکل کې وي، یعنی کومه ویلیوز چې موږ ته راکړي هغه به انټیجر ډیټا ټایپس لري، او کومه ویلیو چې موږ ته ډیټ نیم راکوي هغې ډیټا ټایپ به انورچار وي. دلته ایرس په ځای ستاسو هم چې ما پاسه کوم پیرامیټرز وکارول هغه ستاسو کارولی شئ. دغه فنکشن هم دوه پیرامیټرز اخلي. لومړی هغه برخه ده چې موږ ستاسو غواړو چې لاستی راوړو، او په دوهم پیرامیټرز کې ډیټ لیکو. دوستانو ستاسو ته به یاد وي چې ګیټ ډیټ چې دا د موجوده سیسټم څخه ډیټ اینډ ټایم راغلی، یعنی کرنٹ ډیټ اینډ ټایم آف د کرنٹ مشین رااخلي، او د هغې څخه وروسته موږ ته کال غوره کوو، رااخلو ترېنه د ډیټ پارت په مرسته. دوستانو دغه اوس زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لو کې غل سپارم. الله مو مال شه.